أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد مکی سورت ده. بعض علماء دیتا مدنی سورت ویلی دی، خو لیکن راجح خبره دا چې دا مکی سورت ده. 3 آیاتونه لري او 6 رکوګانې لري. ترتیب مصحفی کی 13 نمبر سورت ده او ترتیب نزولی کی 96 نمبر سورت ده. وجه تسمیه دی سورت هم دا چې دیتا سورت الرعد ځکه ویل کیږي چې دکې به د رعد ملائکې تذکره کیږي. ويسبح الرعد بحمده. رعد ملائک د الله رب العالمین حمدونه بیانوي. وروسته به راشي رعد یو ملائکه ده چې الله رب العالمین په دې ورځو باندې مقرر کړې ده. دې د وجه نه ورته سورة الرعد ویل کیږي. ربط د سورة الرعد د سوره یوسف سره دا دی چې سوره یوسف کې اثبات د توحید د الله رب العالمین وشلو په نقلی دلیل باندې. د یوسف علیه السلام نه مسله د توحید ثابت شوه. دې صورت کې به الله رب العالمین عقلی دلایل ذکر کې په توحید او مختلف مثالونه به ذکر کې د حق او د توحید دپاره. نو دا ربط شو د مخکې صورت سره. دعوه دې صورت هم دا ده چې دې صورت کې به یو اثبات د توحید او رد د شرک کیږي. الله رب العالمین به خپل توحید ثابتوي او رد د شرک به کوي. او دویم به په دې کې اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي چې دا حق نبی دی، حق پیغمبر دی. دا دعوه دې صورت ده. خلاصه دې صورت هم دا ده چې ابتدا نه به الله رب العالمین قرآن کریم ته ترغیب ورکړي او صدق د قرآن کریم به ذکر کړي. وروسته بیا مختلف عقلی دلایل الله رب العالمین ذکر کړي. بیا مختلف زجرونه الله رب العالمین ذکر کړي منکرین او مشرکین ته. او دارنګه مثالونه به الله رب العالمین ذکر کړي د حق او د باطل دپاره، د توحید او د شرک دپاره، د مؤمن او د مشرک دپاره. دې دپاره مختلف مثالونه الله رب العالمین ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. الله پویږي دې په معنا او حروف مقطعات دي. الله دې په مقصد او معنا باندې ښه پویږي. تلک آیات الکتاب. د آیاتونه د کامل کتاب دي. والذي او هغه شی انزل چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته من ربک د طرفه د رب ستانه الحق حق دی. کوم کتاب او کوم سیز چې د رب د طرف نه تا ته نازل شوی هغه حق دی چې هغې نه مراد قرآن کریم دی. ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د خلکو نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي. اکثر خلک بې ایمانه وي او ایمان نه راوړي. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد. اوس دلایل عقلیه شروع کوي په توحید باندې. اسمانونه وګورئ الله رب العالمین بغیر د ستنو نه ودرولي دي. دا چا ودرولي؟ الله رب العالمین. الله الذي الله غزاد دی رفع السماوات چې پورته کړي دي اسمانونه بغیر عمد بغیر د ستنو نه. ترونها چې وینئ تاسې اسمانونه الله رب العالمین بغیر د ستنو نه ودرولي دي. ثم استوى به برابر شوی دی علی العرش په عرش باندې. دا دلیل دی په دې باندې چې الله په عرش استوا کړې ده څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. وسخر الشمس او تابع کړي دي الشمس المر والقمر او سپوږمۍ. کل هر یو یجري چلیږي لاجل مسمى د پاره د نیټې مقررې. د قیامت د راتللو پورې دغه انمر او سپوږمۍ د هر یو په خپل مدار کې چلیږي. یدبر الامر تدبیر کوي د ټولو کارونو. یفصل الآیات په تفصیل سره بیانوي الآیات دلیلونه. لعلکم دې دپاره چې تاسې بلقاء ربکم په ملاقات د رب خپل توقنون یقین وکئ.
الله رب العالمین د دلایل وضاحت سره بیانې دي لپاره چې تاسو په یقین وکړئ د الله رب العالمین په توحید او د الله رب العالمین په پیشۍ. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. دغه نور دلایل ذکر کړي. الله ګور هغه ذات دی چې دا غرونه پیدا کړی دي، نهرونه پیدا کړی دي، هر قسمه میوه الله رب العالمین پیدا کړی دي. د دې ټولو سيزونو خالق څوک دی؟ یوازې او یوازې الله دی. وهو الذي والله غزاد د مد الارض چې خورا کړی د ځمکه خورا کړی ده. وجعل فيها وګرځولې دي فيها پدې کې رواسي غرونه، لوی لوی غرونه الله رب العالمین په دې ځمکه کې ګرځولې او پیدا کړی دي. وانهارا نو نهرونه الله دې ځمکه کې پیدا کړی دي. ومن كل الثمرات او د هر قسمه میوونه جعل پیدا کړی دي فيها پدې کې زوجین اثنين جوړې دوا. ځمکه کې د قسم میوونه جوړې پیدا کړی دي. یغشي الليل ورغوندي شپه النهار ورځتا، ورځ د شپه ور واغوندي، ورځ ختم شي شپه راشي. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخا دلیلونه دي لقوم دا قوم د پاره یتفکرون چې فکر کوي، فکر نه کار اخلي، سوچ نه کار اخلي. هغوی د پاره پکې مختلف دلیلونه شته دي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. دغه نور دلایل ذکر کی الله رب العالمین. مختلف قسم ازمکه، مختلف ټوکړې د ازمکه هغه الله رب العالمین سره یو ځای کړی دي. څوک یو قسم ازمکه، څوک بل قسمه، څوک فصل کوي، څوک نه کوي، څوک خوروي، څوک سموي. یو قسمه بل قسمه ټوکړې وي الله رب العالمین سره نږدې ګرځولې دي. وفي الارض او پزمکه کې قطع ټوکړې دي متجاورات یو بل ته نږدې ټوکړې دي. وجنات او باغونه دي من اعناب د انګورنا، وزرع او فصلنا، ونخيل او کجور سنوان څانګو والا وغير سنوان او بغیر د څانګو والا نه، بای څانګو والا دی او بازي به څانګو دي. يسقى بماء واحد، یسقا او بکول شي بماء واحد په یو قسم او بو سرا، یو قسم او بدی دا ټول په باندې او بکول او خړوبول شي. ونفضل بعضها على بعض في الاكل. عجيب قدرت الله دا ده، یو قسم او بدی ټول بوټو ترسيږي، بعضي یو قسم خون کی، بعضي بل قسم خون کی، بعضي خخون کی، بعضي ول کمزور وي. ونفضل غرکو بعضها بعضی لر على بعض په بعضو باندې فی الاکل په خون کې بعضی په بعضو باندې غروي او اعلاوي. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. هم دې خبره کې چې څوک سوچ وکړي د الله رب العالمین د قدرت ډېرې نښې په دې کې شته دی. ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات خامخا نښې د قدرت د الله رب العالمین دي. لقوم دا قوم د پاره عاقلون چې د عقل نه کار اخلي، عقلمند خلکو د پاره په دې کې د الله رب العالمین د قدرت نه خشته ده. وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد. لعد کې اوس الله رب العالمین زجر ورکی منکرینو د قیامت ته. څوک چې د قیامت نه انکار کوي الله رب العالمین هغوی ته زجر او زورونه ورکی. وان تعجب وکته تعجب کې د دوی د انکار نه تعجب کې چې د الله رب العالمین د توحید نه انکار کوي. فعجب نډیر ناشنا د قولهم دا وینا د دوی چې د قیامت نه انکار کوي، دا وینا ډیر ناشنا ده. دوی سوي اذا كنا یا کله چې شو مونږه ترابن خاوري، ائنا یا مونږ بل فی خلق جدید په پیدایش نوی کې شو، نوې پیدایش به بیا مونږ ترا کولې شو، بیا به مونږه نوی پیدا کېدلې شو. دا خبره دوی ډیره ناشنا ده. مقصد دا دی چې د قیامت نه انکار کوي، نو دا خبره د دوی ډیره د تعجب وړ ده. اولئک الذین دا کسان دي کفرو چې کفر یې کړی بربهم پر رب خپل. و اولئک او دا خلق الاغلال توقون بوي فی اعناقهم په سټونو د دوی کې، سټونو کې ورته الله رب العالمین توقون او کړهګان ورواچي. و اولئک او دغه خلق اصحاب النار ور والادی هم دوی بفیها پاغي کې خالدون همیشه وي.
جهنم کې به همیشه وي چا چې کفر کړی دی. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، د آیت کې الله رب العالمین زجر ورکي منکرینو ته، هغه خلکو ته چې هغوی عذاب غواړي مخکې دی نه چې ایمان یې نه دی راوړی او عذابونه غواړي. ويستعجلونك او په تلوار سره غواړي دوی ستانه بالسیئة عذاب قبل الحسنة مخکې د نیکۍ نه مراد ایمان دی، ایمان پکې نشته دی، ایمان یې نه دی راوړی، کوم نیکي نه ده کړې او عذابونه غواړي. وقد خلت او یقینا تیر شوي دي من قبلهم مخکې د دوی نه المثلات شرمونکي عذابونه، د دوی نه مخکې شرمونکي عذابونه تیر شوي دي، مخکیني خلکو ته الله رب العالمین قسمه قسم عذابونه ورکړي. وان ربک او یقینا رب ستا لذو مغفرة خامخا خاوند مغفرت دی للناس خلکو ته علی ظلمهم سره د ظلم د دوی نه، ظلم وکي شرک و کفر وکي خو چې توبه بیرته وباسي الله رب العالمین مغفرت کوي. وان ربک او یقینا رب ستا لشدید العقاب خامخا سخت عذاب والا دی. الله رب العالمین هغه خلک چې هغوی رجوع نه کوي الله ته توبه نه وباسي بیا هغوی ته سخت عذابونه ورکوي. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه، د آیت کریمه کې زجر د منکرینو ته په طلب د معجزو باندې، کومې معجزې چې راغلي ورته هغه نه مني خو نورې معجزې دوی طلب کوي. ويقول الذين وای هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی لولا انزل ولې نشي نازلېدلی علیه په د باندې آیة معجزه من ربه د طرفه د رب ددنه، هغه معجزې چې مونږ یې طلب کوو دوی به ویلې دا پې ولې نشي نازلېدلی. انما انت منذر دې جمله کې اوس الله رب العالمین ورته جواب کوي، نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي او جواب ورکوي چې ته یو ویره ورکوونکی د خلکو ته ویره ورکوونکی، نور د معجزاتو اختیار تا سره نشته دی. انما انت یقینا انت منذر ویره ورکوونکی، دا ستا ذمهواري ده چې دوی ته انذار ورکي ویره ورکي. ولکل قوم او د هر قوم د پاره هادین دعوت کوونکی، یا معنا دا ده چې د هر قوم د پاره الله رب العالمین دعوت کوونکی او هدایت کوونکی را لېږلی وي، او یا مقصد دا دی چې ته د ټولو قومونو د پاره او د ټولو خلکو د پاره دعوت کوونکی او هدایت کوونکی چې هدایت طرف ته دوی دعوت کې، ستا دا مسؤلیت دی چې ته دوی ته دعوت ورکې او دوی ته ویره ورکوونکی. الله يعلم ما تحمل كل انثى، د آیت کې دلیل عقلی دی د الله رب العالمین په توحید باندې او رد د شرک فی العلم دی. الله رب العالمین په هر څه باندې پوهیږي، الله رب العالمین دغه زنانو پر رحمونو باندې پوهیږي چې کوم کې بچی وي دغه په تفصیلاتو باندې پوهیږي. الله یعلم الله تعالی پوهیږي ما په هغه څه باندې تحملو چې پورته کوي کل انثى هر زنانه، په خپل ګېډه کې چې کوم ماشوم او بچی پورته کوي الله رب العالمین دغه په تفصیلاتو باندې پوهیږي. وما تغیض الارحام وهغه چې کمی رحمونه، وما تزداد وهغه چې زیاتوي رحمونه، چې څه کمی او څه زیاتوي، کم اندامونو والا او زیاتو اندامونو والا، یا کم بچی یو بچی زیات بچی، د ټولو باندې الله رب العالمین پوهیږي. وکل شیء او هر یو څیز عنده د هغه سره بمقدار په اندازې سره دی، هر څیز د الله رب العالمین سره په اندازه باندې دی. الله رب العالمین د هر څیز تقدیر کړی دی، هر څه په خپل اندازه باندې پیدا کوي. هغه ځمکه کې مخلوقات دي، خوراک اسکاکو اوبه هواګانې او نور څیزونه دي، دا ټول الله رب العالمین سره په خپل اندازې دي او په تقدیر کې الله رب العالمین دغه اندازه کړې ده. عالم الغیب پوهه دی په هر پټ و شهادت یو په ښکاره او پټو باندې الله رب العالمین علم لري. الکبیر اللوی دی المتعال پورته ذات دی اوچت ذات دی الله رب العالمین. سواء برابر دی د الله په علم کې منکم ستاسینا من هغه څوک اسر القول چې پټوي وینا، ومن او هغه څوک جهر چې ښکاره کوي به هغې لره، څوک چې په پټه باندې وینا کوي او که ښکاره کوي په دې ټولو باندې الله پوه دی. ومن او هغه څوک هو مستخفن چې هغه پټېدونکی وي باللیل د شپې، وساربن او ګرځېدونکی وي بالنهار د ورځې، د شپې پټېدونکی او د ورځې ګرځېدونکی وي او ښکاره کېدونکی وي، په دې ټولو باندې الله رب العالمین علم لري. د الله د علم نه دا پټ نه دي. له خاص د الله اختیار کې معقبات وار وار راتلونکي ملائکې دي،
من بین یدیه مخکې د انسان نه، من خلفه ورسته د هغه نه، یحفظونه چې حفاظت کوي د من امر الله په حکم د الله تعالی. الله هغه ذات دی چې د انسان نه مخکې ورسته وار وار باندې راتلونکي او په نمبر راتلونکي ملائکې مقرر کړي دي چې د انسان حفاظت کوي. او دا ملائک بیا دا کرام الکاتبین ملائکو نه جدا ملائک دي. یو حفظه ملائک دي چې د انسان حفاظت کوي، او بل هغه ملائک دي چې هغه انسان باندې مقرر دي او داغه اعمال لیکي. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. دې جمله کې جواب دی او سوال دی. چې کله انسان باندې الله حفاظت کوونکي ملائک مقرر کړي دي، نو بیا بعضې وخت کې ته مصیبتونه څنګه رسېږي؟ الله رب العالمین جواب کوي چې الله حفاظت کوونکي ملائک مقرر کړي دي، او تر دې پورې چې انسان په خپلو اعمالو کې تغییر نه راوستی. کله چې انسان په خپلو اعمالو کې تغییر راولي، نو بیا دغسې مصائب هم ورباندې راولي. ان الله یقینا الله تعالی لا یغیر نه بدلی ما هغه نعمت بقوم چې په یو قوم یې کړی وي، حتی تر دې پورې یغیرو چې بدل کړي دوی ما هغه عملونه بانفسهم چې دوی نفسونه ورباندې مشغول دي. معنا دا ده چې الله رب العالمین د یو قوم نه انعامات نه اخلي تر څو پورې چې هغوی په خپلو اعمالو کې تغییر نه راوستی، عقیدو کې تغییر نه راوستی. واذا اراد الله او کله چې اراده وکړي الله تعالی بقوم په یو قوم باندې سوءا د بدی، معنا دا یو تکلیف په باندې راولي، فلا مرد نو نشته دی واپس کوونکی له د هغې لره بیا واپس کوونکی څوک نشته دی. وما لهم او نشته دی د دوی دپاره من دونه سوا د الله نه من والن څوک بچ کوونکی، الله نه سوا بل څوک بچ کوونکی هم بیا د دوی دپاره نشته دی. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا. لیکن نور عقلی دلائل الله غزات دی چې برېښناګانې راولي، چا دپاره د خوف سبب شي، چا دپاره د تمې، او داسې نور وریځې الله رب العالمین راپورته کوي. والذي الله غزات دی یریکم البرق چې ښایي تاسې ته البرق برېښنا خوفا دپاره د ویرې، وطمعا او دپاره د تمې. بعضې خلکو دپاره سبب د ویرې وي چې هسې تندرونه راونه ولیږي، او بعضې خلکو دپاره سبب د تمې وي چې بارانونه وشي. وینشئ او پیدا کوي هغه السحاب الثقال وریځې درنې وریځې چې هغه د بارانونو نه ډکې وي، هغه پیدا کوي، او بیا د هغه نه الله رب العالمین پرېمانه بارانونه راوروي. ویسبح الرعد او پاکي بیانوي الرعد رعد ملائکه بحمده سره د صفتونو د الله نه. رعد بعضې روایتونو نه معلومیږي چې دا یو ملائکه ده، الله رب العالمین په دې وریځو باندې مقرر کړې ده. نو دا ملائک هم د الله رب العالمین تسبیح بیانوي. او یا د رعد نه مراد هغه آواز دی چې دا ملائک کله دا وریځې شړي یو طرف ته او بل طرف ته، هغه نه چې کوم آواز پیدا کیږي نو د دې آواز ته رعد ویلی کیږي. نو دا هم د الله رب العالمین تسبیحات وي. ويسبح الرعد او پاکی بیانوي الرعد رعد ملائک بحمده سره د صفتونو د الله. والملائکة او ملائکې من خیفته د وجه د ویرې د الله نه، الله د ویرې د وجه نه ملائک هم تسبیحات بیانوي، پاکی بیانوي. ويرسل الصواعق او رالیږي تندرونه، فیصیبو نو رسوي بها هغې لره من یشاء چاته چې وغواړي هغه باندې تندرونه نازل کړي. وهم یجادلون او دوی جګړه کوي فی الله په باره د توحید د الله کې. وهو وغا الله تعالی شدید المحال سخت نیونکی ذات دی. الله رب العالمین نیونه دا ډیره سخته ده او سخت نیونکی ذات دی. له دعوة الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم. دې کې اوس نتیجه ذکر کوي د مخکې دلایل د الله رب العالمین په توحید باندې ذکر شونه، دا اوس نتیجه ده چې بلنه هم یوازې الله رب العالمین ته حق ده. د الله نه سوا غیر الله چې څوک رابلي نو هغې هېڅ استجابت نشي کولی دی خلکو ته، او قبولوالی نشي کولی دی خلکو ته. له خاص د الله دعوت الحق بلنه حق ده، د الله بلنه دا حق ده او د غیر الله بلنه دا باطله ده. والذین اوها کسان یدعون چې رابلي من دونه سوا د الله نه لا یستجیبون نشي قبلولی لهم دوی لره بشیء هیڅ څیز تقبلوالی د دوی نشي کولی الا کباسط کفیه الی الماء. د جملې نه وروسته اوس د دې دپاره مثال ذکر کړي.
یو شخص دی هغې اوبو ته دا لاسونه داسې اوار کړي ورغوي ورته اوار کړي دی ورته وایي چې اوبه راشئ نو دا اوبه چېرته په دې اواز باندې د خولې ته رارسېږي او تش د دې ورغوي خورولو باندې د ده خولې ته اوبه نه راځي نو دارنګه کوم خلک چې غیر الله رابلي د الله نه سوا نور مخلوقات رابلي نو د دې مثال هم همداسې دی نو هغوی مې هېڅ قبولوالی نشي کولی او نه ده ته څه فایده رسولی شي الا کباسط کفیه نه دی مثال د دوی الا مگر کباسط کفیه په شان د اوږدونکي د ورغوي الی الماء اوبو ته لیبلغ دې دپاره چې ورسیږي فاهو خولې د ده ته د دې داسې مثال دی لکه انسان اوبو ته ورغوی ونیسي اوبو ته وایي چې راشي زما خولې ته نو په دې باندې چېرته راځي وما هو او نه دی هغه ببالغه رسېدونکي هغې ته هغه اوبه د خولې ته نه رسېږي وما دعاء الكافرین الا فی ضلال وما دعاء الكافرین او نه د دعا د کافرانو الا فی ضلال مگر په ګمراهۍ کې ده کافران چې کوم د غیر الله نه دعا غواړي نو داسې ګمراهي ده بل شی نه دی ولله يسجد ما في السماوات والارض طوعا وكرها آیات کې بل دلیل عقلی ذکر کوي الله رب العالمین او حاصل دا دی چې ګوره دغه ټول مخلوقات الله رب العالمین ته سجدې کوي الله ته تابع دي څوک په زور او څوک په رضا او خوشحالۍ باندې ولله او خاص الله لره یسجدو سجده کوي من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي طوعا په خوشحالۍ وکرها او په زور څوک په خوشحالۍ باندې او څوک په زور باندې وظلالهم او سوري د دوی بالغدو په سبا والاصال او بیگا سبا او بیگا د دوی سوري هم الله رب العالمین ته منقاد دي والله رب العالمین ته تابع دي قل من رب السماوات والارض قل الله آیات کې بل عقلی دلیل دی د الله رب العالمین په توحید باندې قل ته ورته ووایه من رب السماوات څوک دی رب د اسمانونو والارض او د ځمکې قل الله ورته ووایه چې الله دی د اسمانونو او د ځمکې رب یوازې او یوازې الله دی قل ته ورته ووایه افاتخذتم آیا نو نیولي دي تاسې من دون الله سوا د الله نه اولیاء نور دوستان لا یملکون اختیار نه لري لانفسهم د خپلو ځانونو دپاره نفعا د فایدې ولا ضرا او نه د ضرر هغه خلک خو د ځان دپاره د فایدې او د ضرر څه اختیار نه لري نو بل چاته به څه فایده او ضرر ورسوي قل ته ورته ووایه هل یستوي الاعمى آیا برابر دی الاعمى وړوند والبصیر او لیدونکی وړوند او بنا سره برابر دي نه دي برابر مؤمن او کافر د هم سره نشي برابرېدلی ام یا هل تستوي الظلمات آیا برابر دي الظلمات تیاری و نور او رڼاګانې او تیاری سره برابر دي نه هیڅ کله نه دي برابر نو رڼا توحید او تیاری دا شرک دی ام جعلوا یا ګرځولي دي دوی لله الله لره شرکاء شریکان خلقو چې پیدایش کړی دی هغوی که خلقه په شان د پیدایش د الله فتشابه الخلق نو ګډوډ شوی دی پیدایش علیهم په دوی باندې یا دوی د الله رب العالمین سره داسې خلق شریکان کړي چې هغوی هم پیدایش کړی دی او د الله پیدایش او د دوی دا په دوی باندې چې دی ګډوډ شوی دی نو ځکه د هغوی عبادت کوي نه هیڅ کله داسې څوک نشته بلکې د ټولو څیزونو پیدا کوونکی ذات یوازې او یوازې الله دی قل الله ته ورته ووایه چې الله تعالی خالق کل شیء پیدا کوونکی د هر یو څیز دی وهو الواحد القهار وهو وغا الواحد یو دی القهار زورور ذات دی انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها داتون کې اوس الله رب العالمین د وحی او د حق پرست او باطل پرستو مثال الله رب العالمین ذکر کی د وحی او د حق پرستو مثال او د باطل پرستو مثال حاصل دا دی لکه څنګه چې الله رب العالمین باران وکي او دغه باران په مختلفو کندو کې وبهیږي او دغه باران او د اوبو د پاسه چې دی زګونه راوخیږي او دغه اصل اوبه چې کوم د فایدې والا څیز دی نو دغه پټ کی خو دغه زګ دا ډېر زر ختم شي او هر چې هغه خالصې اوبه وي نو هغه پاتې شي بیا خلک د هغې نه فایده اخلي نو د اهل حق او د وحي مثال هم همداسې دی قرآن د الله رب العالمین وحي ده اسمان نه نازل کړي د اوبو په شان ته نو بعضې خلک د هغې علمونه حاصل کړي او مختلفو علاقو ته دعوت دپاره لاړ شي او خواره شي لکه څرنګه چې اوبه په ځمکه کې خورېږي
نو کله چې اهل حق خواره شي نو د دې سره باطل پرست راپورته شي او هغوی قسمه قسم شبهات او د اهل حقو په مخالفت کې ودرېږي او شبهات د خلکو په ذهنونو کې واچي او د اهل حقو مقابلې شروع کړي نو د دې باطل پرستو مثال دغه زګونو په شانته دی خو دا زګونه دا ډېر زر ختمیږي دا زګونه ختم شي او خالصې اوبه پاتې شي نو دارنګه دغه باطل پرست به الله رب العالمین ډېر زر ختمي په یوه منطقه کې او بیا به هغه خالص حق مؤمنانو ته پاتې کیږي نو دا حاصل و خلاصه د مثال ده انزل نازل کړي دی الله تعالی من السماء د اسمان نه ماء اوبه فسالت نو اوبهیږي اودیتن کندې بقدرها په اندازه خپله هغه خپل اندازه باندې دا کندې اوبهیږي هغه اوبه پکې اوبهیږي فاحتمل السیل نو راپورته کړي السیل سیلاب زبد الرابیه زګونه رابیه اوچته هغه سیلاب په هغې باندې زګونه راپورته شي او اوچت ودرېږي خو دغه زګونه بیا ډېر زر ختم شي او خالصې اوبه خلکو ته پاتې شي ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله جمله کې اوس دویم مثال الله رب العالمین ذکر کی لکه څرنګه چې یو زرګر هغه سره زر په یو لوښي کې واچي او په هغه باندې اور بل کي او د هغه اور بلولو سره د زرو په دې سر باندې زګونه راشي نو هغه زګونه بیا ډېر زر ختم شي او خالص سره زر هغه پاتې شي چې د هغې نه بیا خلک فایده اخلي نو دغه رنګ باطل پرست هم دي د زګونو په شانته دي نو هغې الله رب العالمین زر ختمي او بیا هغه اصل څیز چې هغه د قرآن کریم موحد او اهل حق دی هغه پاتې شي او د هغې نه خلک به فایده اخلي ومما او د هغې نه یوقدونه چې بلوي دوی علیه هغې لره فی النار په اور کې ابتغاء حلیة د پاره د طلب کولو حلیة د ګاڼې او متاع یا د سامان زبد مثله زګونه دي مثله په شانته دي كذلك دغسې یضرب الله بیانوي الله تعالی الحق حق والباطل او باطل لرا حق او باطل الله رب العالمین داسې بیانوي فاما الزبد نو هر چې زګ دی فیذهب جفاء نو لاړ شي جفاء بیکاره واما او هر چې ما هغه شی دی ینفع الناس چې فایده ورکوي خلکو ته فیمکث نو باقي پاتې شي فی الارض په ځمکه کې سره زر او دارنګه هغه اوبه د په ځمکه کې باقي پاتې شي چې خلکو ته فایده ورکوي نو دارنګه زګونه باطل دا به هم ختمیږي او اهل حق او وحی چې هغه خلکو ته فایده ورکوي نو هغه به باقي پاتې کیږي كذلك يضرب الله الامثال كذلك دغسې یضرب الله بیانوي الله تعالی الامثال مثالونه الله رب العالمین د حق او د باطل بیانوي دې دپاره چې بعضې خلک په مثالونو باندې ښه پوهېږي هغوی د دې نه فایده واخلي للذین استجابوا لربهم الحسنى د آیت کې اوس انجام د دې دواړو فریقینو ذکر کوي د اهل حق او د باطل پرستو اهل حقو دپاره جنت او د باطل پرستو دپاره جهنم دی للذین دپاره د هغه کسانو استجابو چې قبولوالی کړی دی لربهم د رب خپله الحسنى ښایسته حالت دی حسنا نه مراد جنت دی جنت به الله رب العالمین ورکی والذین او هغه کسان لم یستجیبو چې قبولوالی ونه کړلو له د هغه الله رب العالمین قبولوالی ونه کړلو د هغه امر یې ونه منودلو لو ان لهم که چیرې شي لهم دوی دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ومثله او په مثل د هغه معه ورسره شي د هغه په اندازه باندې نور هم ورسره شي لفتدو خامخا په بدله کې به یې ورکوي به هغې لره هغه به بیا په بدله کې ورکوي او دوی نه به نشي قبلېدلی اولئک دغه خلک لهم دوی دپاره سوء الحساب بد حساب دی ومأواهم او ځای د دوی جهنم و جهنم دی وبئس المهاد او بد دی ځای تیار کړی شوی د جهنم دا ډېر بد ځای دی چې هغه تیار کړی شوی دی د مجرمانو او د منکرینو دپاره افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى د آیت کې موس مقابله د دې دواړو فریقینو ذکر کوي کوم چې د توحید منونکي دي او کومې منکرین دي کوم چې مؤمنان دي او دارنګه مشرکان دي موحدین او مشرکین د دوی مقابله ذکر کوي او د دې دواړو به ناشنا صفات الله رب العالمین ذکر کوي کومو خلکو چې ایمان نه وړی د الله توحید یې منلی هغوی کې ښایسته او ناشنا صفات او کومو خلکو چې انکار د توحید نه کړی دی هغوی کې بد او قبیح صفات راځي
افمن آیا پس هغه څوک یعلم چې پوهیږي. علم نه مراد یقین کول دی، یقین کوي او پوهیږي په دې باندې. انما چې یقینا هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته من ربک طرف در ربستانا الحق حق دی. کمن پشان دا هغه چا کېدی شي هو اعما چې هغه وړوند دی، د وړوند پشان ته کېدی شي دا نشي کېدلی. انما یتذکر یقینا نصیحت قبل اولو الالباب صفا عقل والا، صفا عقل والا و عقلمند خلق نصیحت قبلی. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. دا اوس د حق پرستو ناشنا صفات الله رب العالمین ذکر کی. الذين دا خلق دی یوفون چې پورا کوي بعهد الله لوز د الله، ولا ينقضون او نه ماتي دوی الميثاق لوز لرا، لوزونه دی بیا نه ماتي. والذین او دا خلق دی یصلون چې یوځای کوي ما هغه څه امر الله چې حکم کړی دی الله تعالی به پاغي سره ان یوصلا چې یو ځای دې کړی شي. ویخشون او ویریږي دوی ربهم د رب خپلنا، ویخافون او ویریږي دوی سوء الحساب د بد حساب نه، الله د محاسبې نه ویریږي او د بد حساب نه ویریږي. والذین او دا هغه خلق دي صبرو چې صبر کوي ابتغاء وجه ربهم د پاره د طلب کولو وجه ربهم د مخ د رب خپلا، د الله د مخ د طلب کولو د پاره دوی صبر کوي. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ او پابندی کوي د لمانځه. وَأَنفَقُوا او خرج کوي دوی مما د هغه مال نه رزقناهم چې ورکړی دی موږ دوی ته سرا په پټه و علانیه او په ښکاره. وَيَدْرَؤُونَ او دفع کوي دوی بالحسنة په نیکۍ السیئة بدۍ لره، بدي چې ورنه وشي نو بیا نیکي وکړي، هغه نیکۍ په وجه باندې دوی هغه بدي دفع کوي. اولئک دا خلق لهم دوی د پاره عقبى الدار خسته انجام د کور د آخرت دی، د آخرت د کور خسته انجام هم دوی د پاره دی. جنات عدن چې جنتونه د همیشوالی دي، یدخلونها داخلیږي به دوی هغې ته. ومن او هغه څوک صلح چې ملګرتیا یې کړې وي من آبائهم د پلارانو د دوی نه، وازواجهم او د بیبیانو د دوی نه، وذریاتهم او د اولادونو د دوی نه. والملائکة و ملائکه به یدخلون داخلیږي علیهم په دوی باندې من کل باب د هرې دروازې نه، د هرې دروازې د جنت نه به په دې جنتیانو باندې داخلیږي او دا به وایي سلام سلام دی وی علیکم په تاسې باندې بما په سبب د هغې صبرتم چې صبر کړی تاسې. فنعم نو ښایسته دی عقبى الدار انجام د کور د آخرت، د آخرت د کور انجام هغه ښایسته دی داسې خلکو دپاره. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. د عهد کې اوس صفات د باطل پرستو ذکر کی. هغه دویم فریق چې هغوی باطل پرست او د الله رب العالمین د توحید نه منکر خلک دي، او په مثال کې هغوی د وړاندو سره مشابه شو چې دا وړاندې دي. والذین او هغه کسان ینقضون چې ماتوي عهد الله لوز د الله من بعد میثاقه وروسته د مضبوطوالي د هغې نه. کفارو لوزونه کړي دي د الله سره، کنه عالم الذر کې هم کړی دی، او دارنګه فطري لوز په فطرت د اسلام باندې دوی پیدا شوي دي، د هغه نه وروسته بیا اعراض کوي دوی، دا ټول لوزونه دوی ماتوي. ویقطعون او پرې کوي دوی ما هغه څه امر الله چې حکم کړی دی الله تعالی به په هغې سره ان یوصلا چې پیوسته دې کړی شي. د الله ټول اوامر او د الله ټول احکامات د مراد دي. ویفسدون او فساد کوي دوی فی الارض په ځمکه کې. اولئک دغه خلق لهم اللعنة دوی لره لعنت دی، ولهم او دوی لره سوء الدار بد کور دی، بد کور جهنم دی، دا دوی د پاره دی. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. د عهد کې اوس الله رب العالمین تزهید فی الدنیا ذکر کی. دنیا باندې باید انسان دوکه نشي، دا د آخرت په مقابله کې یو معمولی څکه ده او معمولی سیز دی. الله تعالی یبسط الرزق پراخی رزق لمن یشاء او چا لره چې وغواړي، ویقدر تنګیي، بعضې خلکو ته رزق تنګیي کمیي، او بعضې خلکو ته پراخی. وفرحوا او خوشحاله دي دوی بالحیات الدنیا په ژوند دنیوي. وما الحیات الدنیا او نه دی ژوند دنیوي فی الاخرة په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر لږه فائده ده، هسې معمولی څکه ده او معمولی فائده ده. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.